لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تو ورته ووایه هغه څه د چا دي چې په اسمانونو او مځکه کې دي. تو ورته ووایه دا د الله تعالی دی، هغه په خپل ځون باندې رحمت لازم کړی دی. خامخا لازمن به هغه الله تعالی تو چې د قیامت پر ورځ روجمع کوي چې په هغه کې هیڅ شک نشته. هغه کسان چې خپل ځانونه ته تاوان رسولی دی نو هغوی ایمان نه راوړي. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. خاص ته هغه د پوره دی هر هغه څه چې آرام کوي په شپه کې او په ورځ کې، او هم هغه الله تعالی ښه واورېدونکی ښه عالم دی.